أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. قرآن کریم دا بیان د مخکې شروع کړو چې الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت داغی عمومیت اور داغی ثبوت ذکر کا او پاخر کی ترغیب دے خبر تور کا تاسو د دې پیغمبر تابعداریو کوي واتبعوه لعلکم تهتدون. تاسو د تابعداریو کوي تاسو به کامیاب شئ. د دې نه بعد بیا الله رب العزت د موسی علیہ السلام د قوم حالت بیانول شروع کړل، ځکه چې د مخکې نه هم دغه مسله او قصه روانه وه، واقعه روانه وه، خو میانځ کې دا د قرآن طریقه کار او اسلوب دی چې هغه صرف د یو واقعي بیانولو د پاره نه دی، کینی یو واقعه د سر نه راونیسي او تر آخره بیان کی، نه دا واقعي نه چې کم اصل حالات بیانولی نو هغه تراوالی او نور پریدي. نو دام لوی واقعات موسی علیہ السلام د مخکې نه را شروع په میانځ کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت چې دا مقصد همو داغه تذکرہ شروع کړله او داغه نه بعد بیا چې دینو د موسی علیہ السلام د واقعین بعض حالات بیان هغه شروع کا. قرآن فرمائی وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. د قوم د موسی علیہ السلام نا بعض داسې کسانو
امتن یو ډلوام یهدون بالحق چې بیان کولو د حق خودنه د حق کولا بیان د حق کاو وبه یعدلون او پاغبانی کلک او مضبوط ولاړو وردا هغه چا الله رب العزت صفت بیان کا چا چې د پیغمبر په تابعدارۍ کې د پیغمبر په فرمان بردارۍ کې تلل کړی دي او داغه د تابعدارۍ خبره کړی دا نو الله رب العزت داغه حالت بیان کو صفت بیان کو ځکه مخکیم داول واتبعوه اوس د موسی علیہ السلام قوم پائے کی سکسان داسیو چې هغه د حق بیان کاو او پاغه باندې مضبوط ولاړو او بیا قرآن فرمای وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما الله وی قوم د موسی علیہ السلام چیو نمگا تقسیم کو اثنتي عشرة دولس اسباطا امما اگر ڈلی چاگه دا امتونو په شکل کې هغه جوړ شوی بیا نو داسې تقسیم موکو چې داغینم دولس ډلې الله وی جوړ کړي او اممان معنا علما دام کوي چې داغې د پارم دولس مشران هغه نقیبان جوړ کړل د موسی علیہ السلام قوم چې کلا روان شو د فرعون نه د خلاصېدو په صورت کې نو دی یو ځای روان ټوله بیا چې کله دی دریاب ته رسېدلی دي نو هغه دریاب ته رسېدو په صورت کې چې کله فرعون دی پسې ورسېد نو الله رب العزت موسی علیہ السلام ته حکم وکړ ان اضرب بعصاک البحر چې اوها دا دریاب په امسا باندې نو چې دریاب اوها نو دولس لارې پاغې کې جوړ شوې اوس دغلته چې کله دولس لارې جوړې دي نو دا دولس لارې جوړېدل او د دولس قبیلو جوړېدل او د دولس مشرانو جوړېدل او پای کې تقسیمېدل پای کې تقسیم شو اوس دا تقسیم ولې راغی دینه مخ کې خدای یو روان دي یو ځای روان دي ټول د موسی علیہ السلام سره دي اور په یو خبره باندې دي او بیا چې کله د دغه ځای نه مسله جوړیږي نو الله ورلا دولس لارې جوړي دولس لارې دا غي وجه علماء کرام دام لیکي چې دا بن اسرائیل چې کوم د موسی علیہ السلام سره روانو نو چونکی
دا بیلی قبیلی وی او یو شوی وی بیلی قبیلی وی او یو شوی وی نو کله چې دریاب ته ورسېدل نو الله د دې حیثیتونه جدا جدا کړل څنګه لارې جدا شوي نو حیثیتونه جدا شو خو په دې سره نا اتفاقی رانلا دا د نا اتفاقی صورت په دغه وخت کې نه و ځکه په دغه وخت کې خو دا ویل انا لمدرکون مونږ خو ګیر شو نو دی خو هغه وخت کې ګیر شوي وو دې ته نوه مسله جوړه چیرې بس دا به 12 مشران شي او 12 قبیلې به شي او دا به نه هلته قرآن فرمایي چې دی خو دا چغې شروع کړي چې انا لمدرکون مونږ یې رونیو او مونږ یې قابو کړو اوس به څه کوو نو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړ چې دا اوبه ووهه په امسا باندې نو 12 لارې جوړې شوې نو یو خدا علما د دین هم دا مسله بیانوي چې دا د بنی اسرائیل هغه اولاد په سلسله باندې چې د مخکې نه په 12 قبیلو کې هغه را روانو او دویم دا چې الله دې د پاره دا په 12 لارو تقسیم کړل چې دا ډېر ښکاري دا نه وي چې کینه دا لږ ښکاري نه په 12 لارو الله تقسیم کړل لارې په ډېرې ونیوي چې دا لږ خلک نه دی دا ډېر خلک دی نو د ډیروالی او د کثرت په دغه باندې الله په 12 لارو تقسیم کړل او بیا یې د هغې دپاره 12 مشران جوړ کړل خو هغه 12 واړه مشران داسې وو وبعثنا منهم 12 نقیبا الله وی 12 مشران می پکې جوړ کړل وی د 12 مشرانو جوړولو مقصد داره چې هر یو مشر لا ځان له حیثیت ورکړی شو د پاره د دې چې د موسی علیه السلام خبره هغه صحیح طریقې سره ورسی یو منظم کار روان شو او کله چې یو ډله وي یو جماعتي او هغه لا بیل کار ورکړی شي نو هغه ډیر کار کولی شي او مختلف کارونه هغه په یو ځای کې هغه راجمع شي او هغې نه یو زبردست قوت او طاقت او د یو کار صحیح سمت او طرف هغه روان شي لکه اوس مثال نبی علیہ السلام صحابه سره روانو نو یو ځای کې صحابه کرام د نبی علیہ السلام سره پړاو وکړ حدیث کې راځي څه صحابه لاړل چا د غوښې انتظام وکړ چا د لوښو انتظام وکړ چا چې دی نو څه انتظام وکړ نبی علیہ السلام ورته فرمایل زه به خشاک انتظام وکړم مقصد داو چې دا پخلی دی دا یو مقصد دی دا خوراک تیارول دی دا یو مقصد دی خو د دې دپاره مختلف کارونه مختلفو کسانو ته حواله کولو سره ډېره اسانتیا راځي نو داسې وی د دینه معلومه شوه چې الله دی جماعت بیل تنظیمونه او بیل جماعت یې که د پاره د دې چې کار آسان شي د کار آسانېدو په نسبت سره الله دی په بیلو جماعتونو کې تقسیم کړل په بیل قبیلو کې
تقسیم کړل. نو قبیله کې تقسیمېدل دا څه حرج نه دی، دا څه بد نه دي. وجه دا ده چې هغه قبیلې پہچان پیدا شي، د هغې یو ځان له شان پیدا شي. لکه قرآن هم دا فرمایلی که نه، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کار به یوي، کار به صحیح، صرف دا قبیله او ډله وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دې دپاره دا چې تعارف وشي، وپېژندلی شي چې دا داره داره داره. وی منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. اوس دا جماعت دا روان دی، دا روان دی، دا روان دی، نو بارنی ورته ګوري چې کنیره دا خو ځان لدی، دام ځان لدی، دام ځان لدی، نو بارنی ته پته نه لګي. خو لیکن دی ته خدا پته ده چې همدغه منزل مقصود ته رسېدل دي. نو بارنی به دا ګمانو کې کنه دی په خپله کې اختلاف دی. وګوره بیلې بیلې ډلې جوړې شوي دي. بیلې بیلې ډلې د دې دپاره نه دي چې اختلاف دی، دا د دې دپاره دی چې دا کار دا سر ته رسول دي. نو که جماعت هغه ظاهر کې بیل دی، خو مقصد ته ګوره چې مقصد یې څه دی. مقصد دای چې هغه د دین خبرې ته، هغه د دین کار ته، هغې ته اوږه ورلاندې کا، اور په دې طریقه او څوک په دې طریقه او څوک په دې طریقه. نو په مختلفو طریقو سره د دین کار راوچتول، د دې دپاره جماعتونه کېدل دا تفریقه نه ده. نو مقصد داره چې جماعت مختلف کېدل دا تفریقه نه ده. ها بیا دغه وخت کې ورانه پیدا کیږي چې کله یو راپاسي او ته بل ته وایي ته غلط یې، او بل ته بل راپاسي او بل ته وایي ته غلط یې، ورانه دغلته نه جوړ شي. لکه ګوره د دعوت او د تبلیغ میدان دی، پای کې ځان له یو جماعت او یو خلق او یو گروپ لګیاره، په دغه میدان باندې هغه لګیاره. د درس او د تدریس د قرآن میدان دی، پای باندې یو خلق لګیاره او هغه محنت کوي. دغه هم د دین کار دی، اہم کار دے. دعوت و تبلیغ دام اہم کار دے.
دارنګي مجاهدین لګیاري دا غيو جماعت دی مجاهدین دی د دین د پاره دا غي د سربلندۍ د پاره لګیاري څوک د تصنیف په میدان باندې لګیاري کتابونه لیکي دا غي نور سره کار رشته دینا مثال درس و تدریس باغه نه کوي اب بذات خود جهاد ته نزي هغه ته د دعوت او د تبلیغ په زبان سره په دغه طریقې سره فرصت او دغه نه وخت نه ملاوي هغه لګیارې د تصنیف او د تعلیب په ذریعہ باندې دغه مصنفین یو جماعت دی لګیاري څوک په سمیدان باندې دی د دین مهنت کوي څوک په سمیدان باندې دی د دین مهنت کوي نو چا قرآن راغسته ره او قرآنی انقلاب و تحریک خلق و توڑاندے کئی او قرآن طرف تا خلق راغب کئی دایو جماعت دے چا دعوت و تبلیغ مسئلہ رامخ کی کڑی دا و راغستی دا چا چی دینو دا جہاد مسئلہ رامخ کی کڑی دا و راغستی دا دا سے ندا چی دا دعوت و تبلیغ والا غلا گیاشی جہاد والا خنری د جهاد والا لګیا شي تبلیغ والا خنري دعوت او تبلیغ دا کار د دین نه لري دعوت او تبلیغ والا اختشي چې یاره درس قرآن او د قرآنی تحریک دا د دین کار نه لري نه نه دا ټول شعبجات دي د دین منزل مقصود الته یو دی سفر جدا جدا نه منزل د ټولو یو دی خو باز کم فهمه هغه په دې باندې بیا نه پوهېږي اله نو دا غلط دی او دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی بهر حال نو قرآن دلته وایي وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما الله یې تقسیم کړل مونږ دی لرا په 12 ډلو کې او د هر یو د پاره مونږ نقیبان او مشران جوړ کړل زکا چې د کم ډلې او د کم جماعت امیر او مشر نه هغه جماعت او هغه ډله همیش د پاره تس نسی او د هغه حیثیت نه چې د چا مشر نه نو د هغه قوم حیثیت نه ځکه د هغه په یو خبره اتفاق ناراضي د هغه لیډینګ نه مخکیواله دا غي ناراضي چې دا غي کوم مدعا دا غو بسوک پیش کړي نو د مدعا پیش کولو د پاره خامخا د مشر ضرورت دی نو مشر دا چې د کم قوم د کم قبیلی د کم کلی د کم جماعت د امیر دا غي وی هغه همیش ته پاره کاغه لګوم وی دا غي تا قوت او طاقت هغه ډیر وی او چې نوی نو همیش د پاره دکه سے تس نس او بے وقعتا بے حیثیتا هغه وی بهر حال نو وقطعناهم 12 اسباطا امما الله وی تقسیم کړل مونږه دی لرا په 12 ډلو کې واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ازمنګ استاد به خبره کوله وې د وزیرستان ته چې دین واغه یو ځل یو سړی لاړه نو چا سره کارونو وره وډه بولو نو داسې د 15 کالو الک روته 15 کالو الک نو هغه چې روته نو دا سړی وته وای منډه پلار ته دی आवाज کا نو هغه ورته وای چې ولاکې ځان له پلوریم ځکه چې هغه د 15 کالو الک له واده کړی په هغه علاقو کې ودونه ولکړي نو هغه ورته ویل زه ولاکې ځان له پلوریم تو ځان له پلاریم کم پلار ته आवाज کې نو دام د ناکامی خبره را
چې ټول 15 کسان یو 14 پکې مشران یو چې مشران هم ډیر شي نو مسلې جوړې شي نه مشر به یو وي چې ډیر مشران هم شي مسله مرانه شي بیا نو دیو جنا مشران هم ډیر نه مشر د قوم مشر د قبیلې دا یو پکاري او چاري یو وي زه ځان له صوبه یم انو بیا کار نه چلیږي بیا مسله ورانیږي نو قرآن دلته ځکه وایي وقطعناهم 12 اسباطا امما واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه الله وی منګه وحی وکړه موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کلا چې ددنا طلب دوبو کو قوم ددا قحط راغلیو بارانونه نو انو قوم راغ موسی علیہ السلام ته ویل د الله په دربار کې سوالو کا چې الله رب العزت بارانو کی یا دوبو انتظامو کی نو اذ استسقاه قومه فقل اضرب بعصاك الحجر ان اضرب بعصاك الحجر کله چې طلب د اوبو ته او قوم ددا نو موږ ورته ویل چې وها په دې هم ساخ په لبانې دی کانی لرا نو کاڼه چې ووهه فانبجست منه 12 عینا د هغې نه راووتې 12 چینې د 12 قومونو دپاره وې قد علما کل اناس مشربهم پیژندلو هر یوې ډلې خپل ځای د اوبو هر ځای ورته بیال الله چې دی نو هغه وښوده او باقي نور چې کم دی نو هغه انشاءالله بیان روان دی کو به ان شاء الله الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قران او سنت تابعداري نصیب کی الله زموږ په حال باندې رحم وکي مشکلات او پریشانای زموږ لري کی الله چې کوم بیماران دي ته ول صحت کامله عاجله نصیب کی بعضی بیماران دي دعاګانو درخواستونه کړې دي زموږ یو ملګری دی کورواله ساپریشن هم کړی دی دارنګي بلم چې هغه کورواله بیمار دي الله رب العزت دی د ټولو صحت کامله عاجله نصیبه کی زمونږه د کلی کې یو ملګری دی د هغه کوروالم دا او عمرې ته روان دي د دعاګانو درخواستونه کړي دي الله رب العزت دی د هغې دا سفر د سعادت او د نیکبختیا ذریعه وګرځوي او الله دې ورته آسان کی او الله دې د عمرې سعادتونه والا نصیب کی الله چې څومره وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت او بخښنه نصیب کی وصلی الله